بلخ کې د ځانمرګي لخوا د طالب والي وژل کېدل او غبرګونونه. جنرال مبین وایي د واسطه بازۍ او انډیوالۍ نتیجه همداسې وي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان بي بي سي پښتو ته تایید کړه چې بلخ کې د طالبانو والي محمد داود مزمل نن سهار په ځایي وخت شاوخوا 9 بجې په بلخ کې د ولایت مقام دننه په ځانمرګي برید کې وژل شوی. د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیري وایي په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې ځانمرګي هغه مهال ځان ته چاودنه ورکړې چې ښاغلي مزمل د ولایت مقام دننه له کوره دفتر ته روان و. ښاغلي وزیري وایي نن سهار شاوخوا 9 بجې د بلخ ولایت مقام کې دننه چې کله والي صاحب له کوره دفتر ته روان و د ولایت مقام په 2م پوړ کې د روغبړ پر مهال دغه پیښه رامنځته کیږي او د والي صاحب په ګډون 2 کسان په شهادت رسیږي او د والي 2 ساتونکي ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. جنرال مبین لیکلي امارته شیخ رحیم الله یې در وواژه. څو ورځې غم و، قاتلین یې وپېژندل شو خو بیا هم سرې سترګې ګرځي. بیا یې انصاري در وواژه. د هغې غم مو هم پر یخ ولیکه، یخ ویلی شو او هغه هم هیر شو. اوس یې مزمل صاحب در شهید کړه. ستا ذبیح الله به خواشیني څرګنده کړي، کیسه به ختمه شي. دښمن یو په یو د کار سړی، د منبر او د گفتار سړی، د ادارې او د روزګار سړی در وژني. موږ به تر څو د دستار د سړیو پیور کې د غم ټغر غوړولی وي. موږ نور د ګوتو د غمیو په څیر مشرانو د بایللو نه زغم لرو او نه صبر. په چا باور مه کوئ. انډیوالي او خپلوي ته د پای ټکی ورکړئ. سمیع الله یوسفزي لیکلي داود مزمل د هلمندي طالبانو یو مهم قومندان ګڼل کېدو. مزمل د ایران سره هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې. د نوموړي مرګ به د هلمند د شورا رول نور هم کمزوری کړي. داود مزمل، ملا ګل اغا، صدر ابراهیم، ملا نعیم بړیز د هلمند د شورا مهم غړي دي خو د ملا ګل اغا پرته نور د وزارت مقام ترلاسه نه کړ. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.